سنت یو لګي لیټ کا ما ته پته ده کنه ډېرو خلکو نه په دې پاتې شوي دي اولني ورځو کې ونه نیوي کله به یې ونه نیسم وي کله به یې ونیسم دې منځ ته لږ منځ ته ګورې ټیم خو شتي ولې ولې حدیث کې دا نه دي چې شوال دا دلیل خو یاد کړی شوال ټوله میاشت د صحیح د نیمې ته شو چې د نیمې ته شوي د دغه نه یې شروع کوم د 21 نه نو د 21 نه چې شروع کړم نو بیا به په شپږیشتم ختم شي هغه 21 هم راشي دی وي د دغه نه به یې شروع کړم د 15 نه نو د 15 نه د 13 پورې څو شوي شپږ ورځې تختې ونه هغه 15 پکې هم تېره شي شپږیشتمه پکې هم راشي بیا ویره هغه موقع لاړه ټوله حالانکې په کال کې ګوره یو موقع ده په کال کې یو موقع ده شوال په کال کې څو پیر راځي خو یو پیر راځي که نو دا موقع ده بیا په هغې پسې سمدس که زور ده پکې او طاقت ته پکې او شوق دی د جنت ته ګټلو او ځان په هغه خلکو کې وردننه کول غواړي چې هغوی جنت ته ډېر لوی سفر کړی دی او ډېر مخکې تللي دي که ته هم ځان د هغوی په دې ټولګي کې ور اچول غواړې نو بیا د هفتې د 2 ورځې دا نیسه د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې د جمعرات د ګل چې د پیر ورځ مو وي او یا جمعرات زیارت ورته مو وي د دې د 2 روژې نیسه که دغه نه بیا میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه میاشت کې 3 ورځې روژې دا نیسه حدیث کې راځي چې څوک دا نیسي لکه ده چې ټول کال روژې ونیولې یو په لس ده نو 3 روژې یو میاشت شوه او چې ته هره میاشت کې 3 ورځې روژې نیسي لکه هره میاشت چې روژه ونیوه او بیا به کې رمضان پوره میاشت روژې ونیسي څومره اجرونه دي